پاکستان د پوځي رژیم نااعلان شوې ماتې. الله اکبر الله اکبر وما رميت اذ رميت ولكن الله اكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم سدد رمينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. د یاد درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې دې خپرونې ته موضوع امین الحق امیني هرکلی کوم. نن دقیقا د رد ظلم عملیاتو 11مه ورځ ده. په دې 11مه ورځ کې ډېری داسې اتفاقات او دغسې پیښې رامنځته شوي چې داسې څرګندوي چې د پاکستان پوځي رژیم په دې وروستیو کې له داخلي او بهرني کړکېچ له امله له سترو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او داسې څرګندېږي چې دوی په دغه عملیاتو کې او د افغانستان پر وړاندې په جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. کله یو خوا وګورو افغانستان اسلامي امارت د دوی پر وړاندې د رد ظلم عملیات چې کله هم پیل کړي دي د دوی په پوځ کې ناکراري او بې ثباتي رامنځته شوې ده. همداشان په د ډیورنډ په کرښه باندې یا د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د افغانستان د اسلامي امارت د ځواکونو له لورې منظم او په یو وخت باندې عملیات ترسره کول او د دوی هغه پوستې چې د دې فرضي کرښې په اوږدو کې موجودې دي د هغوی سقوط د دې لامل شوی چې پاکستاني پوځي رژیم په دې وروستیو کې خپل هغه مورال چې په لومړیو کې درلوده هغه له لاسه ورکړي. ډېرې داسې پوستې وي چې د افغانستان د اسلامي امارت د ځواکونو له لورې د فرضي کرښې په اوږدو کې دا سقوط شي او هغلته شته مهمات او اسلحې دوی خپل لاس ته راوړي. له بلې خوا د پاکستان په داخل کې د اقتصادي کړکېچ ترڅنګ د امنیتي کړکېچ هغه څه دي چې د پاکستان پوځي رژیم یې له سترو ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دی. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سون توکي دومره لوړ شوي چې عام ولس نشي کولی چې دغه د سون توکي پر وخت باندې او په مناسب قیمت باندې لاسته راوړي. له بلې خوا د ټي ټي پي هغه عملیات چې د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې باندې ترسره کوي هغه څه دي چې پاکستاني لوري څخه یې لاره ورکه کړې ده. په شمالي وزیرستان په جنوبي وزیرستان په خیبر پښتونخوا کې لوی او سترې پیښې رامنځته شوي دي او دوی د خیبر په نوم باندې نوي عملیات پیل کړي دي. له بلې خوا په بلوچستان کې د بلوڅو ازادۍ غوښتونکو له لوري په هغه ښارونو باندې چې دوی د پاکستاني پوځي رژیم ته ډېر مهم او اړین دي هغوی هغه سیمې په نښه کړي دي او په خپله ولکه کې لاسته راوړي. تر ډېره پورې ویل کېږي چې هغه ښارونه چې په تېر کې د پاکستاني رژیم په لاس کې وو هغه د بلوڅو ازادۍ غوښتونکو لاس ته غورځېدلي دي. له بلې خوا د اقتصادي اړخه پاکستان په دې وروستیو کې له سترو ستونزو سره لاس او ګریوان شوی دی. دغلته د سون توکي کم شوي دي او ولس په بار باندې د پوځي رژیم پر وړاندې باندې لاریونونه کړي چې په څو ورځې وړاندې د اهل تشیع یوه لویه او ستره غونډه جوړه شوې وه او د پاکستان پوځي رژیم پر وړاندې باندې د دوی په مقابل کې شعارونه ورکول او دوی ته یې په څرګنده باندې ویل چې تاسې د پاکستان د ناثباتۍ او د بې ثباتۍ اصلي لامل یاستئ. د دې ترڅنګ هغه مظاهرې او لاریونونه چې په پاکستان کې رامنځته شوي وو د وروستیو پیښو له امله د پاکستان د پوځي رژیم له لوري دوی ځپل کېږي او ډېری هغه ځوانان چې د سولې له لارې غوښتل چې خپل حقونه لاسته راوړي دوی هغه په نښه کوي او تر ډېره پورې هغه په شهادت باندې رسولي دي. خو د دې ټولو ترڅنګ پاکستان بیا هم کوښښ کوي چې دا هر څه پټ کړي او له رسنیو څخه یې لرې وساتي. ډېری هغه رسنۍ چې په خپلواک ډول باندې د پاکستان په داخل کې خپل فعالیتونه کول هغوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې دغه ډول پیښې رسنیزې کړي او رسنیو ته یې راښکاره کړي. دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې د پیښو له سیمو څخه انځورونه او همداشان راپورونه او همداشان هغه خلک چې زیانمن شوي دي د هغوی مرکې له رسنیو سره شریکې شي. خو د پاکستان له لوري چې کومې رسنۍ هم په پاکستان کې فعال دي په لوی تبلیغاتو باندې کار پیل کړی دی او دوی
په مختلفو شکلونو باندې هغه تېروتنې د پاکستاني د پوځي رژیم له لوري چې ترسره شوي دي پاکستان په داخل کې او همداشان د سیمې د هیوادونو په مقابل کې چې دوی کوم سیاستونه غوره کړي دي د هغوی ته یو ډول داسې انعکاس ورکوي چې دا پیښې چې کومې هم رامنځته کېږي د پاکستان د ولس په ګټه باندې دي خو که د وروستیو پیښو ته راشو د پاکستان په داخل کې چې کومې پیښې رامنځته شوي دي امنیتي پیښې هغه نو بیا داسې څه څرګندوي چې د پاکستان پوځي رژیم د خیبر پښتونخوا او همداشان د وزیرستان جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان په برخه کې پاتې راغلی دی او دغلته شته بیزونه او امنیتي پوستې د پاکستاني طالبانو لاس ته ورغلي دي تیره ورځ موږ راپورونه درلودل چې تیر ماښام په شمالي وزیرستان کې د تیته خیلو په سیمه کې د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې باندې نوي عملیات پیل شوي دي او یو د موټر بم چاودنه رامنځته شوې ده چې په دې چاودنه کې تقریبا 10 پاکستاني عسکر وژل شوي دي او ډیری ټپیان دي داسې ویل کېږي چې د دغې برید مسؤلیت اتحاد المجاهدین ډلې په غاړه باندې اخیستی دی او دوی یوه خبرپاڼه نشر کړې ده او په دې کې ویلي دي چې دغه چاودنه چې وه د موټر بم په واسطه باندې ترسره شوې ده او په هغه موټرو باندې ترسره شوې ده چې د پاکستاني پوځي رژیم عساکر یې لیږدول او هغه کمپونو ته چې دوی ټاکل شوی وه چې دوی له هغې ځای څخه عملیات ترسره کړي په هغه ځای کې ځای پر ځای شي خو د هدف ته تر رسېدو وړاندې د دوی ښکار ګرځېدلی دی او دغه پوځي رژیم دغه عسکر یې په نښه کړي دي او هغه یې له منځه وړي دي بل خوا په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني عسکرو په یو بیس باندې د تحریک طالبان پاکستان له لوري عملیات ترسره شوي دي تیره ورځ دغه تحریک یوه خبرپاڼه خپره کړې وه او داسې ویلي وو چې دوی په پاکستان کې په تیره په جنوبي وزیرستان کې او په شمالي وزیرستان کې دوی د خیبر په نوم باندې نوي عملیات پیلوي او دغه عملیات به د تیرو عملیاتو په پرتله څو چنده زورور او قوي وي تیره ورځ دغه پیښه چې کله هم رامنځته کېږي د پاکستاني پوځي رژیم ډیری عساکر پکې له منځه ځي او ډیری تیښتې ته اړه کېږي چې سیمه یې پرېښې ده او هغلته شته ټول مهمات او همداشان قرارګاوې چې هلته موجودې وي هغه ټولې په بشپړ ډول باندې خالي کېږي او هغه عساکر چې هلته موجود ځینې وژل کېږي او ځینې په تیښته باندې بریالي کېږي چې دا د پاکستاني طالبانو یا د TTP لپاره یوه لویه لاسته راوړنې وه دوی هم په یوه خبرپاڼه کې ویلي وو چې دغه لاسته راوړنه چې تیر ماښام دوی درلودله دوی ساری په تیر کې نه لیدل کېږي ځکه هغه مهمات چې په دغه کمپونو کې موجود وو هغه ټول د دوی لاسته ورغلي دي او دا د دوی لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده له بله خوا که راشو د افغانستان له لوري چې کوم هم لیزري عملیات په پاکستان کې ترسره شوي دي داسې څرګندېږي داسې ویډیوګانې پخوا له رسنیو باندې نشرېږي چې دا څرګندوي چې پاکستاني پوځي رژیم د دغه عملیاتو پر وړاندې باندې ناکام راغلی دی او ډیری هغه پوځیان چې په دغه سیمه کې اوسېدل د افغان امنیتي ځواکونو له لوري کوم لیزري عملیات چې ترسره شوي دي په سیمه کې د دې ښکار ګرځېدلي او ډیری خپل ژوند له لاسه ورکړی دی دغه پوځي رژیم عساکر یې پخوا له رسنیو کې ځینې ویډیوګانې خپروي او د مایوسۍ احساس کوي وایي چې د دغه کړنې په مقابل کې له موږ سره کوم علاج نشته دی او موږ نشو کولی چې د دغه عملیاتو مخنیوی وکړو بل خوا په جنوبي وزیرستان کې د واڼه په سیمه کې د رستم آباد په بازار کې د سړک غاړې بمي چاودنه رامنځته شوې ده چې ویل کېږي په دغه چاودنه کې 2 پولیس وژل شوي دي او 15 نورې په ډیر شدید ډول باندې ټپیان دي چې حالت یې مرګونی ښودل شوی دی او داسې څرګندېږي چې دغه عساکر چې ټپیان شوي دي په دې پیښه کې هغوی هم کیدای شي خپل ژوند له لاسه ورکړي له بلې خوا یو لوی ناورین چې په دې وروستیو کې پاکستاني پوځي رژیم ورسره لاس او ګریوان دی د سون توکو د بیې لوړېدل دي او همداشان د خوراکي توکو د بیو لوړېدل دي چې پاکستاني پوځي رژیم ورسره ډیر سخت لاس او ګریوان دی داسې ویل کېږي چې پاکستاني پوځي رژیم کوښښ کوي چې په یو نه یو ډول باندې خپل ولس ته قناعت ورکړي چې دغه پیښې د دوی په لاس کې نه دي او دا د سیمې تحولات دي چې دوی له دغسې ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي د
تیره شپه په یو دم او په یو ناڅاپه ډول باندې د پاکستان په داخل کې د سون توکو بیه لوړه شوه چې ویل کېږي تقریبا د 55 کالدارو په ارزښت باندې د سون په توکو کې تغیرات راغی او دغه بیه لوړېدل د پاکستان د ولس لپاره د قبول یا د منلو وړ نه و. دوی په دې اړه باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړي دي او ویلي چې دغه سنګین او درانه قیمتونه دوی نشي پرې کولی او پاکستان اړ ده چې له بدیلو لارو څخه کار واخلي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پاکستان د امریکا له لورې مجبور شوی تر څو پورې له روسیې سره چې د سون توکو په برخه کې یو لوی تولیدونکی هیواد دی په سیمه کې له دوی څخه د سون توکو د رانیولو مخنیوی وکړي او هغوی دې ته ویلي وو چې تاسې اړ یاستئ چې موږ کومه لارې تاسې ته ټاکو تاسې د هغې لارې څخه د خپل ضرورت او د اړتیا وړ توکي لاسته راوړئ. نو پاکستان دغه لاره هم له لاسه ورکړې ده او په سیمه کې وروستي تحولات او هغه ترنګلتیاوې چې رامنځته شوي دي د ایران، امریکا او د اسرائیلو ترمنځ کوم د هرمز تنګی چې په دغه سیمه کې موجود دی او د نړۍ 10% د سون توکي له دغه ځای څخه صادرات او واردات د دوی ترسره کیږي، هغه د ایران په لاس کې دی او د هیوادونو د مختلفو هیوادونو او د سیمې هیوادونو بیړیو ته اجازه نه ورکوي تر څو پورې له دغه لارې څخه تګ راتګ وکړي او دا یوه لویه ستونزه ده چې د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې باندې راولاړه شوې ده او پاکستان پوځي رژیم د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دی. ځینې رسنۍ داسې راپورونه نشروي چې پاکستان په دې وروستیو کې د یوې نا اعلان شوې ماتې سره لاس او ګریوان دی او دوی دغه ماتې نه مني، خو هغه څه چې په رسنیو کې نشریږي داسې څرګندوي چې دوی له سترې ماتې سره مخامخ شوي. له یو خوا د افغانستان سره د دوی رامنځته شوی کړکېچ، بل داخلي موضوعات چې په داخل کې کوم امنیتي مشکلات د پاکستان لپاره را پیدا شوي دي او همداشان د اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې یو بل سره لاس ورکوي او د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې باندې اقتصادي ستونزې راولاړوي او د امنیتي ستونزې راولاړوي او دوی نشي کولی چې د دې پر وړاندې باندې کامیابي ترلاسه کړي. د افغانستان او پاکستان موضوع ته که راشو، تیره شپه د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزیر ځینې څرګندونې کړې وې چې پراخ غبرګونونه د پاکستاني پوځي رژیم د رسنیو راپارولي دي او داسې څرګندوي چې دوی له ویرې سره مخامخ دي. تیره ورځ د افغانستان د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد ځینې څرګندونې کړې وې او د هغوی ویلي وو که چېرته پاکستاني پوځي رژیم وغواړي چې له دوی سره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی چمتو دي چې تر لسګونو کلونو پورې د دوی پر وړاندې باندې جګړه ترسره کړي او هیڅ ویره او ترس په دې برخه کې نه ترسره کوي. که چېرې دوی غواړي چې د دې جګړې د حل لارې لپاره مذاکراتو ته مخه وکړي نو موږ دې برخې ته هم چمتو یو او هیڅ وخت کې موږ د دوی د مذاکراتو څخه په شاتګ نه دی کړی او که چېرې دوی د جنگ لاره غوره کوي نو د جنگ لپاره یې موږ هم چمتو یو. ذبیح الله مجاهد وویل چې موږ دغه جګړه پیل کړې نه ده، دغه جګړه په موږ راتپل شوې ده او موږ مجبور یو چې د خپل ولس د دفاع لپاره له هرې ممکنې لارې څخه ګټه واخلو. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان اسلامي امارت په ډیره د ظلم عملیاتو کې داسې حملات ترسره کړل چې د پاکستاني پوځي رژیم په خوب او خاطر کې هم نه راتلل. دوی تمه نه درلودله چې د اسلام آباد د پاکستان پلازمینه به د افغان امنیتي ځواکونو د ډرون حملو ښکار شي او دوی به وکولی شي چې په سیمه کې دغلته ډرون حملې ترسره کړي او له بل خوا د پاکستاني پوځي رژیم هغه بمبارۍ چې په تیر کې ترسره کولې د هغې مخنیوی هم په ډېر ښه شکل باندې د هیواد په داخل کې ترسره شوی. له بلې خوا د فرضي کرښې په اوږدو کې چې کوم عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له لورې ترسره شوي دي هغه هم د لاسته راوړنو څخه ډک دي او بل دغلته شته پوستې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. ډېری هغه مهمات چې په دغه کیمپونو او په دغه قرارګاهو کې موجود دي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغوی هغه مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. نو دا یوه ستره ماتې ده چې د پاکستان په تاریخ کې د پاکستان یوه شرموونکې او یوه ستره ماتې بلل کیږي چې دوی د رسنیو له لارې کوښښ کوي چې دغه ماتې په یو بل شکل باندې تعبیر کړي، خو هغه څه چې میداني حقایق دي هغه له خلکو سره شریک شوي دي او د ویډیوي ثبوتونه خلکو ته وړاندې شوي دي.
په ځینې ویډیوګانو کې داسې څرګندېږي چې هغه پاکستاني عسکر چې هلته په سیمه کې د پوستو کې موجود وو او په قرارګاو کې موجود د افغان امنیتي ځواکونو لوري په نښه کېږي او په یو باندې وژل کېږي او د ډېریو جسدونه د افغانستان خاورې ته راړول کېږي. د دې ترینګلتیاو ترڅنګ ځینې هیوادونو د سولې د مذاکراتو لپاره ځینې وړاندیزونه هم کړي وو چې د ترکیې، قطر، عربستان سعودي دوی هم د دغه پیښو د رامنځته کېدو همداشان د روسیې هیواد د روسیې فدراسیون په وار باندې د دې ستونزو د حل لپاره ځینې وړاندیزونه کړي. د اسلامي ټولنې غړو مشرانو هم په همدې برخه کې خپلې څرګندونې درلودلې او ویلي چې د دغه ستونزو د حل لپاره باید یو میکانیزم جوړ شي او په هغې باندې باید عمل وشي. په تېر کې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کله هم ترینګلتیا رامنځته شوه، پاکستاني پوځي رژیم ځینې نامعقولو غوښتنې په مذاکراتو کې درلودلې او داسې غوښتنې وې چې هغوی تحقق په افغانستان کې نه پیدا کوه او دغه غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت د مذاکراتو د ټیم لوري دغه رد شوي په بار باندې او له رسنیو سره د دغه مذاکراتو ټول جزئیات شریک شوي وو. کومې غوښتنې چې دوی درلودلې د قطر هیواد په منځګړیتوب باندې چې کوم مذاکرات ترسره شوي هلته او همداشان د ترکیې په هیواد کې چې کوم خبرې اترې د افغانستان د اسلامي امارت د مذاکراتي ټیم له لوري او د پاکستاني پوځي رژیم د ټیم له لوري چې کوم مذاکرات ترسره شوي وو، هغه داسې نامعقوله غوښتنې وې چې هغه د سیمې هیوادونو او هغه منځګړو هیوادونو هم په هغې باندې نیوکې کولې او ویلې چې دا هغه غوښتنې دي چې هیڅکله هم په یو هیواد کې د تحقق لپاره او د هغه په هیواد کې د ملي حاکمیت لپاره د منلو وړ نه دي او هیڅ هیواد دغسې غوښتنې منلی نه شي. تېره شپه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره ټلیفوني اړیکه کړې وه او دوی په دغه ټلیفوني اړیکه کې ځینې خبرې کړې وې د سیمې په اړه باندې، د سیمې د هیوادونو په اړه باندې، همداشان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ په اړه باندې چې دوی ویلي باید یوه حل لاره پیدا شي تر څو پورې دغه کړکېچ پای ته ورسیږي. همداشان دوی یوه خبرپاڼه هم په دې اړه باندې نشر کړې وه او ویلي وو چې څومره چې زر کېدای شي باید د دغه ستونزې د حل لپاره باید یو مذاکراتي ټیم وټاکل شي تر څو پورې ستونزې په بشپړ ډول باندې په سیمه کې حل شي. د اسلامي علماو د نړیوالې ټولنې مشر علي القرا د هغې د افغانستان او پاکستان له واکمنانو څخه بیا غوښتي دي چې دوی باید د دغه ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي او سملاسي باید وربند اعلان کړي او دغه ستونزې باید د مذاکراتو او خبرو اترو له لارې حل کړي. خو هغه څه چې تر اوسه پورې څرګند دي هغه دا دی چې جګړه لا هم روانه ده او تر اوسه پورې یو لوري هم د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی او پاکستاني لوری تر اوسه پورې داسې نه څرګندوي چې دوی دې ګواکې د خبرو اترو له لارې دغه ستونزې د حل لاره پیدا کړي. خو ځینې سیاسي شنونکي بیا دا وایي چې پاکستان هغه څه چې په سیمه کې لاسته راوړل غواړي هغه د پاکستان د ملي منافع او د ملي ګټو لپاره نه دي. هغه څه چې دوی غواړي په سیمه کې لاسته راوړي دا د نورو هغه پالیسیانې دي چې دوی غواړي په سیمه کې ترلاسه کړي، په بدل کې ځینې مالي ګټې ترلاسه کړي او چې کله هم د دوی د مشرانو هغه پالیسي میکارانو لوري وغوښتل شي چې دغلته د غوربند رامنځته کړي او د ستونزو حل لپاره د باید لاره وکتل شي، نو دوی بیا د هغې څخه وروسته دا جرأت کولی شي تر څو پورې د دغه ستونزو د حل لپاره د مذاکراتو یو ټیم وټاکي او دغه ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. د تېرې شپې راهیسته چې کوم عملیات ترسره شوي پاکستان کې د هغې پر وړاندې باندې پاکستاني پوځي رژیم چوپ پاتې دی او تر اوسه پورې د دې پیښو په اړه باندې نه کوم غبرګون ښودلی دی او نه هم کومې څرګندونې کړي دي چې دغه پیښې څه ډول رامنځته شوي دي. خو هغه څه چې دوی په اوس وخت کې مصروف کړي دي پاکستان داخلي ستونزې، اقتصادي او امنیتي ستونزې دي چې تر ډېره پورې دوی کوښښ کوي چې د ولس هغه غبرګونونه چې د دولت پر وړاندې باندې راپورته شوي دي هغوی لپاره یو قانع کوونکي دلایل او هغه دروغجن دلایل چې په تېر کې وړاندې کړي یو بیا دغسې دروغجن دلایل پیدا کړي تر څو پورې هغه خلک په دغو پلمو باندې وغولوي. درنو لیدونکو، موږ کوښښ کوو چې د رد
ظلم عملیاتو دغه وروستي جزئیات چې په دغه 11 ورځو کې کوم عملیات ترسره شوي دي د دوی هغه لاسته راوړنې د افغان امنیتي ځواکونو همداشان د پاکستان لوري ته کوم اوښتي تلفات چې دي د هغې کره او دقیق شمېرې له تاسې سره شریکو. تر اوسه پورې د دې عملیاتو په اوږدو کې چې کوم عملیات هم ترسره شوي دي دقیق آمار نه دي نشر شوي. هغه څه چې نشر شوي دي هغه ورځني معلوماتو چې د ورځې په اوږدو کې ترسره کېدي. ډېری داسې معلومات دي چې په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لوري کوم عملیات ترسره کېدل ځینې معلومات له رسنیو سره شریک شوي دي، البته ویډیوګانې شریک شوي دي، خو دقیق ارقام او معلومات هغه څه چې د دې پیښې هغه اصلي رنګ او اصلي څیره څرګندوي د پاکستاني پوځي رژیم پر وړاندې باندې هغه له رسنیو سره دقیق نه دي شریک شوي. خو څو ورځې وړاندې د افغانستان د دفاع وزیر د دفاع وزارت د ویان له لوري ځینې ارقام او معلومات شریک شو چې تقریبا د دې عملیاتو په 9مه ورځ باندې ویل شوي چې تر اوسه پورې 109 پاکستاني پوځیان په دې عملیاتو کې وژل شوي دي او ډیری تاسیسات او مهمات چې د امنیتي لحاظه ډیر اړین وو د دوی لاسته ورغلي دي. موږ کوښښ کوو چې بیا هم د دې پیښو وروستي جزئیات تر تاسې در ورسو. تاسې هم د دې جزئیاتو او د دې پیښو د وروستیو معلوماتو لپاره در سره یاد وڅارئ.